الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم وما تأخر ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. دير قدرمن د ریاست وزراء محترم اقتصادی معاون صاحب، محترم وزیر صاحبانو، معین صاحبانو، رئیس صاحبانو، حاضرینو په تالار کې غیرتی مسلمانانو، ورونو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورونو، نن نه تنها د افغانستان د اسلامی امارات د مشرانو او یا د هغو مجاهدینو چې 20 کاله 21 کاله په غرونو کې په دشتو کې سرښندنې وکړې او نه تنها د افغانستان د غیور ملت د کامیابی ورځ ده، بلکې دا د اسلام په تاریخ کې د عالم اسلام د کامیابی ورځ ګڼل کیږي او ان شاء الله تعالی دا ورځ به تر قیامت پورې په اسلامي تاریخ کې په ځلان د ټکو باندې لیکل کیږي او ساتل کیږي. الله جل وعلا فرمایي رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته، ورونو د سیاسي دفتر مشرانو او مسؤلینو، اوس هغه وخت تیر سو، دلته ورونه ناست دي، مشر ملا صاحب ناست ده، تاسې یقین وکئ چې یو کلمه که لیکل کېدله او یا یوه کلمه ویل کېدله، اول به د الله جل وعلا دین ته راجع کېدله او بیا به د افغانستان منافع ملی، د افغانستان خپلواکي، د افغانستان ازادي، د افغانستان سوکالي دې ته به راجع کېده. که یو ټکی به د اسلامي اصولو، د اسلامي غوښتنو نه خلاف و یا د افغانستان له منافعو نه، هیڅ قسم باندې مشران د امارات د تلفظ او د هغه لیکلو ته تیار نه وو. هماغه و چې الله جل وعلا نصرت وکړ. یو خواته مقدس جهاد و چې د هغه تفصیل موږ په ساعتونو نشو کولی. هغه ټول ملت ته معلوم ده چې په دې 20 کلو کې څومره قربانۍ ورکړل سوي دي، څومره تکلیفونه تیر سوي دي، څومره شهادتونه، څومره بندیانو. د دنیا کې مختلف ملکونو کې د موږ د تاسو مشران مجاهدین بندیانو، باګرام، پولي چرخي ولایتونو کې د موږ د تاسې بني خانې مشرانو مجاهدینو ډاکې. دا یو خوا د قضیې وه. دویمه خوا سیاسي پرمختګ او سیاسي خوځښت و د افغانستان اسلامي امارت. د دې دواړو د الله جل وعلا په دین باندې برابروالی او د ملت سره تعهد دې چې ته موږ او تاسې راورسولو، دا ټول د الله جل وعلا نصرت ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله امضا په صلح د حدیبیې کې وکړه، له فتح د مکې نه مخکې خدای پاک د آیات په غږ کې راولېږه. موږ د همدې آیات په اساس باندې یې له علماو سره هم بحث کوو، له خپلو ملت یا هېوادوالو سره هم بحث کوو چې ګورئ د امریکایانو سره که موږ امضا وکړه بس کامیابي د مسلمان ده. ځکه چې الله جل وعلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه امضا او د موږ قدم بالکل الحمدلله په خپل بشري سعی سره د موږ دا وه چې موږ خلاف کارونه کول د شریعت.
او له منافعو د افغانستان نه په دې م یقین و چې الله به دغسې نصرت راکوي. انا فتحنا لك فتحا مبینا. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل وعلا وایي انا موږ فتحنا فتح درکړې. نو دا فتح الله خپل ځان ته نسبت کوي د مکې مکرمې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه وایي چې انک فتحت، ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا فتح وکړه. نو دغه نصرت و دغه فتح ګورئ چې ونه وایي چې دا موږ کړې، دا د موږ په زیرکتیا سوې ده، دا فقط د موږ په عبودیت سوې ده. دا وایو چې یا الله دا فتح چې تا موږ ته راکړې، موږ په نه د دنیا په سیاست هغومره پوهېږو لکه هغه چې پوهېږي، د موږ مقابل لوري چې پوهېږي، نه هغومره چالاکي موږ لرو. خو یا الله عبودیت په موږ کې شته، عاجزي په موږ کې شته، تذلل په موږ کې شته، تواضع په موږ کې شته، اخلاص په موږ کې شته. لتکون کلمت الله هی العلیا. د موږ د هر حرکت یا الله دې لپاره ده چې تا دغه کلمه اوچته شي. نو له همدې له وجې نه به الله بیا کومک کوي او الله کومک راسره وکړي. الحمدلله. انا فتحنا لك فتحا مبینا. که نن موږ ویلی چې موږ فتح کړې، زه وایم ګورئ دا فتح د افغانستان د اسلامي امارت نه ده، دا فتح اول د الله نصرت ده، دوم د دغه ټول ملت د افغانستان ملاتړ ده. د افغانستان د ملت ملاتړ په مرکز کې، په ولایتو کې، په ولسوالیو کې، په کلو کې د نرو، د ښځو، د ځوانو، د سپین ږیري کلک ملاتړ له مجاهدینو سره او کلک همدردي له مجاهدینو سره، بلکې جهاد له مجاهدینو سره په هره نوع سره موږ او تاسې دغه ځای ته راورسولو. نو دا به الله ته راجع کوو. که موږ تکبر وکړو، که موږ غرور وکړو، بیا یې الله ډېر اسانه رشک اخیستی شي. الله جل وعلا په نومونو کې یو نوم صمد ده. صمد هغه ذات ته وایي چې د چا پروا نه لري، بې نیازه ذات ده. هغه نه د ما د ملایي پروا لري، نه د ما د امارت والا پروا لري، نه د ما د بل پروا لري. الله بې نیازه ذات ده. الله جل وعلا بیا بې نیازه فیصلې کوي. تکبر نه به ځان ساتو. تکبر څه ته وایي؟ تکبر دې ته وایي چې د حق مقابله وشي او د نورو تحقیر وشي، د نورو انسانانو تحقیر وشي. د حق مقابله، د حق خبرې نه یوې خواته کېدل، د دې مقابله وشي د حق، او تحقیر د انسانانو وشي، د چا تحقیر به نه کوئ. دا د الله جل وعلا نصرت ده. ویهدیک صراطا مستقیما. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل وعلا وایي خدای پاک تا ته لاره نیغه وښیي. وینصرک الله نصرا عزیزا. او الله جل وعلا به یو کلک و قوي کومک درسره وکړي. اوس ما دا بیرغ ته کتل، درې صحنې د ما په ذهن کې راسي. یو صحنه خو دا ده چې په ارګ کې دننه سلام خانه کې موږ د لا اله الا الله بیرغ ته ګورو، سرپیږي. یو دا صحنه وه. یو هغه صحنه وه په 2014 کې چې له موږ سره توافق وکړو امریکایانو چې تاسو ته یو سیاسي دفتر په دوحه کې درکوو، خو په شرط دی چې متصل به د کابل له ادارې سره تاسو مذاکرات شروع کوئ. ډېر مذاکرات مو وکړل، دغه ځای ته یې لاس راورسېدو. اخر موږ ورسره ومنله، دفتر راته خلاص کړ. دفتر خلاصوو، یو بیرغ به موږ دلته پورته کوو، لا اله الا الله محمد رسول الله. نو دومره هغه ورځ د ما په ذهن کې راغله، اوس دلته ورونه ناست دي چې موږ په ورځ باندې د لا اله الا الله بیرغ پورته کړ. تاسو به په ویډیوګانو کې لیدلي، هغه خوشحالي د مسلمانانو، هغه خوشحالي د افغانانو. ته به وایې چې ټول افغانستان فتح شوی د افغانان دلته دومره خوشحاله وو. په خارج په داخل کې مهاجرو او دننه په افغانستان کې چې دا یو لا اله الا الله بیرغ، یو بیرغ په یو تعمیر باندې پورته شو. او دا په داسې حال کې پورته شو، زه هلته حاضر وم چې په همدغه ساعت کې د قطر یو مسؤول سفیر د امریکا ته زنګ وکړ چې دا بیرغ پورته کېږي، ورته یې پروا نه کوي پورته دې شي. لږ په موږ معطل کړ، بیا یې وایي سفیر د امریکا وایي چې پروا نه کوي پورته م کړ. په یوه شپه کې بیرته امر وشي دا بیرغ کوزیږي. نو درېیمه صحنه دا وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله بیرغ له غېږ نه راکاته شو. چې راکاته شو موږ ته ویل چې بې بیرغه به دې دفتر ته ځئ. وروڼه دلته حاضر دي، موږ کېناستو
چې اوس کوم ورته ویل چې بیرغ نه وي موږ بالکل دې دفتر ته نه ځو. له همغه ورځې نه 2014 کې د دغه لا اله الا الله محمد رسول الله د بیرغ په وجه باندې موږ غیرت وکړو. موږ ویلې چې موږ خطر نه ځو چې هرې خوا ته ځو، که امریکا هم ګونتانامو ته بیا کار چېرته ځي موږ نور دې دفتر ته نه ځو. په مسکو کې مشرانو ډېر مشران نوم یې نه درته اخلم، هغه مشر ته ما ویلې مال هغه بیرغ ښه کارونه تاسې کته په وخت کې لا فتح نه ورغلی وایي هغه موږ لاسي وکړه. موږ نه غوښتل چې 2 بیرغه د افغانستان پورته شي. هر څه چې ورته ویلې چې دا خو یو دفتر ده موږ پورته کړی. نو د دې بیرغ برکت اوس نن په سلام خانه کې الحمدلله نن په ټول افغانستان کې سر تر سره لا اله الا الله محمد رسول الله بیرغ پورته کیږي. نو تکبر دغسې شی ده چې الله بیا دغسې جزا ورکوي. په نتیجه د مذاکراتو کې چې کله ملا صاحب محترم بني خانې نه راخلاص و او دوحې ته راغی، مذاکرات ډېر اوږده مذاکرات وسو، 18 میاشتې غالبا چې مذاکراتو کې وخت ونیول سو. په یوه موضوع باندې داسې وخت راغلی ورونه دلته ناست دي چې 18 ساعته 18 ساعته مجلس شوی. داسې وخت راغلی چې له ماسپښینه شروع سوي د سبا ګهیځ اذان یې راباندې کړی، لمونځ هم همالته کړی، بیا تللي ترې په یوه مسله باندې. او د دوحې توافقنامه د ټولې دنیا سیاسیونو او غیر سیاسیونو لاسته رسېدلې په نیټ کې پرته ده. له موږ سره د څوک چې غواړي پښتو باندې په انګریزي باندې په فارسي باندې دا توافقنامه لیکل شوې ده. یا ایها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. لکه ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د اسلامي اصولو نه موږ خلاف نه کوو. نو د افغانستان اسلامي امارات له اول نه تر اخره پورې دې ته متحد وو چې توافقنامه اوس موږ به د دې عمل کوو. یو داسې شی به موږ نه منو چې هغه موږ نسو کولی. حتی د امیرالمؤمنین حفظه الله له طرف نه دا ورونو ته به یاد وي داسې یو پیغام موږ ته راغی چې ګورئ داسې خبره ونه منئ چې بیا دې موږ په طاقت کې نه وي. هغه به منئ چې هغه بیا موږ کوی سو، ځکه کولی بیا په موږ باندې فرض عین دي. ډېرې خبرې موږ ته وړاندې شوي چې موږ پوه شوي چې یاره په دې کې موږ ته مشکل ده، هغه خبره موږ نه ده منلې. توافقنامه امضا شوه. په ډېر کم وخت کې 100 اول مجلس کې موږ وسو 100 مخالفتونه امریکایانو وکړل. یو مجلس ملا صاحب محترم ناسته، قاري صاحب دوی عمري صاحب نوري صاحب د دوحې کې چې څو ملګري د ناستو همالته ورته ویل شو چې ګورئ تاسې له 100 مخالفتو سره مخامخ شوي. قاري صاحب ورته ویل غالبا چې بل ورته کېنو دا به 100 ته ورسېږي. په آخر کې د امریکایانو مخالفتونه غالبا چې له 2.5 تر 3 پورې ورسېدل، تر زرګونو پورې ورسېدل. دوی به روزانه مخالفت کوو. د موږ ګډ یو هیئت ورسره و چې موږ مخالفت ونه کړو او دوی مخالفت ونه کړي. د هرې ورځې راپور به راته اول ته به دوی سره کېده چې تاسو مخالفت کړی که موږ د دوی مخالفتونه زراو ته ورسېدل. د همغه وفا بالعقد دا په اسلام کې یو لوی اصل ده. ګورئ او دا په میز د مذاکراتو موږ ورته ویلي چې ای امریکایانو اوس لا تاسو ته وایي چې تاسو به مخالفت کوئ او اوس لا تاسو ته وایي چې تاسو به شکست خورئ. ځکه په اسلام کې یو تاریخ ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم که صلح د حدیبیې کړې ده، که میثاق د مدینې کړې ده، که له بني قریظه سره، بني نذیر سره، له خیبر سره، له یهودو سره چې څومره توافقات یې کړي دي، حضور اقدس صلی الله علیه وسلم 100 په 100 کې وفا کړې ده او له دوی نه مخالفت راغلی او شکست بیا دوی خوړلی. نو دا موږ د قرآن او د حدیثو د سیرت له رویه دوی ته ویلې چې تاسې به مخالفت کوئ او تاسې به شکست خورئ او موږ به په دې باندې ولاړ یو. د دې توافقنامې اول ټکی دا ده، تاسې وګورئ اول دا ده چې پس له امضا نه به دا اوس ملا صاحب محترم او خلیلزاد ډاکټر خلیلزاد امضا وکړه. په دې کې د اول بند دا ده متصل دا راځي چې له امضا سره متصل به په 14 میاشتو کې د ټول ځواکونه وځي. او تاسې ولې دوی ځواکونه 18 میاشتو پورې پاتې شول. 18 میاشتو کې هم که سقوط د ټولو ولایاتو نه وای راغلی او ولسوالۍ یا له بله پسې نه وی دوی به 18 کاله نور هم دلته پراته وو. موږ ته به داسې ویل کېدل بعض خلکو به راته ویلی چې ګورئ امریکایان په مخالفت د تعهد کې داسې دي لکه مسلمانان چې په تعهد باندې ټینګ ولاړ دي. یعنې مسلمان چې په دې فخر کوي چې زه په تعهد ټینګ ولاړ یم، دوی په دې فخر کوي چې موږ له تعهداتو ځان وباسو او دنیا غلطه کړو.
یعنې د دوی داسې یو سیاست دا یو جز د سیاست ته چې دوی به خبره یوه کوي او کوي به بل کار خو د الله جل وعلا فیصلې نه دوی ایمان نه پرې لري چې انا فتحنا لک فتحا مبینا اول نقض د دې توافقنامې دوی دا کړی چې په خپل وخت ونه وتل او که ته وایې چې 18 میاشتې بعد ووتل هغه مجبور شول یو دوم عقد دا کړی اوس له دې نه به متصل 15,000 بندیان د افغانستان د اسلامي امارت خلاصیږي او د دوی به زر بندیان خلاصیږي دا یې ځنډوله تر څو پورې چې افغاني مذاکرات شروع کیږي موږ هم ورته ویلي چې تر څو پورې یو بندي نه موږ پاتې په 15,000 کې تر هغو پورې مذاکرات نه خلیزات موږ ته ویلي وایي تاسو کې یو کار ده چې د توافقنامې تحت لفظي معنا ته ګورئ او موږ هغه محتوا ته ګورو موږ یې بالکل موږ تحت لفظي چې څه دې راسره لیکلي دا به راسره منې د یو لا پسې څه معنا یې هغه به راسره منې نو دا یې وځنډول خو خیر هغه خلاص ول یو څه بندیانو باندې ډېر هغه وکړه تر دې پورې چې 6 بندیان موږ قطر ته رانقل کړل وایي دا خو که موږ خوشې کو ټرمپ وایي ناکامیږي ځکه چې دا داسې خلک بیا هم ورسره ومنل چې دا قطر ته دې راشي الحمدلله هغه مسازات دلته ګرځي دا بل تعهد مات کړی چې بندیان یې په خپل وخت خلاص نه کړي دریم همدغه توافقنامه کې تاسې وګورئ متصل دا لیکل شوي دي چې کله مذاکرات شروع شي په 3 میاشتو کې به دی نه کوشش کوي امریکا او دا به هغه کوي چې د دواړو خواو ټول بندیان خلاص شي په 3 میاشتو کې بیا له هغه نه وروسته یو بندي خلاص نه کړي بیا چې هر څه موږ ورته ویلي والا دلته خو یو څه وایي بلې بل څه وایي کاشکې وایي داسې یو حکومت لکه تاسې چې یوه خبره وکړي بس عملي شي دلته یې چې یو ډاکټر صاحب ومني بلې نه مني دا بل مخالفت دی دوی اوس یې بیا یې بندیان خلاص نه کړ حتی د ملا صاحب به یادېږي د ورونو به یادېږي د آخر وار ډاکټر صاحب عبدالله یو لوی حد دی راغلی و ډېر مو سره ویلې اختر را روان و چې ګورې راځه بندیان خلاص کړو اخر هم ورته ویلي دي موږ 3,000 بندیان خلاص کړي دي تاسې به ټول در خلاص کړو بیا موږ ته منفي جواب راولېږه تر دې پورې چې ډېر کم وخت له هغه نه وروسته دروازې خلاص شوي ټول بندیان را خلاص بل یو مهم توافق دا کړی ده چې ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي په ضد به امریکا هېڅکله د زور د ځواک نه کار نه اخلي د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي په ضد به امریکا هېڅکله کار نه اخلي او تاسو ګورئ چې اوس هم د سیاسي خپلواکي په مقابل کې دوی خنډ ولاړ دي ځنډ ولاړ دي او هم د موږ د تاسې په حریم باندې د دوی کله کله تجاوز هوایي تجاوز کیږي او په همدې ماده کې لیکلي چې په داخلي چارو کې به هېڅکله لاسوهنه نه کوي دا امضا کړې د ملا صاحب سره امضا کړې ده دا بېګا مې د ډاکټر خلیلزاد مرکه اورېده هغه د دې ملامتیا یې په ډاکټر اشرف غني او په بل ور اچولې او یو د سوس خبره یې بېګا مو کړه تاسې واورئ او موږ ته هلته په هغه کې هم کړې ده په مخامخ په مذاکراتو کې وایي ما ته میلر ویلې دی اوس ځان هلته خلاصی شي ما د امضا نه ولې وکړه وایي ما ته میلر ویلې که ما از کشتن افغانا دیگه ستومان شدن نور موږ د افغانانو په وژلو ستړي یو دا موږ ته په میز هم ویلې د سخت زور یې موږ ته راکړ چې موږ ته یو دښمن په میز وایي تاسې په وژلو نور موږ ستړي سولو دومره افغانان مو ووژل چې نور موږ ستړي یو د دوی په ټوله توافقنامه کې دا وګورئ چې فقط دا وایي چې جورجاري لارې یو نظام راشي نو د جورجاري لارې چې نظام راشي هغه مخالفت هم تا کړی وجه دا ده چې ته وتښتېدې موږ خو درته ناست وو مذاکرات شروع خبرې هم کولې ته وتښتېدې میدان یې پرېښودل چا سره خبرې وکړو اوس خو دغه ملت ده همدا افغانان دي دوی خپل نظام شاته ولاړ دي دوی د خپل نظام ملاتړ کوي ته افغانان کوي اوس خو افغانان دغه دي ولې تښتېدې ګیز کې په 10 بجو باندې موږ اعلامیه خپره کړه چې کابل کې به د موږ مجاهدین نه ننوځي په مازدیګر کې سیاسیینو په کابل کې او کابل میشتو ټولو وطنوالو موږ ته هغه وکړه د امریکایانو په شمول چې مجاهدینو ته اجازه وکړي چې کابل ته داخل شي کابل چورېږي وینې به پکې روانې شي نو تېښته خو تا کړې ده په هر تقدیر سره الله جل وعلا موږ تاسو ته یو لویه فتحه راکړه افغانستان اسلامي امارت یې ورکړه
قیادت د امارت په لاس کې و، افتخار د ټول افغانانو ده. قیادت د جهاد هم د امارت په لاس کې و، جهاد ټول افغانانو کړی. ټول افغانان الا ماشاء الله نر و ښځه مجاهدین دي، افتخار د ټولو ده. اوس خبره په دې کې ده چې دغه افتخار به څنګه ساتو. افتخارات خو ډېر راغلي، انګریزان یا ورې وتلي دي، بیا وتلي دي، شوریان وتلي، دا افتخار به څنګه ساتو؟ دا افتخار په همدې سره ساتل کېږي چې موږ او تاسې د الله جل وعلا اطاعت وکړو او ملت له ځان سره یو موټی کړو. څو شیان باید وکړو. اول له خپل ملت سره ګورئ، په دې نظر ونه ګورو چې فتحه موږ راوړې ده او دا ملت ده موږ دوی ته راغلو او دوی ونیول. لکه یو څوک په یو پردي وطن باندې ورسي او اشغال یې کړي، لکه دا اشغالګرو چې موږ سره کول. دا ملت ته چې موږ او تاسې تر دغه پورې را رسولي یو، او دا ملت ته چې جهاد یې کامیاب کړی ده، دا ملت ته چې سیاسي فتحه یې کړې ده. الله جل وعلا خپل پیغمبر ته وایي صلی الله علیه وسلم په دې امضا کې ډېر دا د موږ ملګرو ته معلوم ده، ملا صاحب مبارک ته معلوم ده چې ډېر علماو ډېرو خلکو به تشویش کاوه، تاسې امریکایانو سره امضا کوئ، افغانستان ورته سپارئ. موږ په دې آیات استدلال کوو وَإِن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. رسول کریم صلی الله علیه وسلم کله صلح د حدیبیې کوله، شک ورته پیدا و چې دا به څه کېږي، دا خو کافران دي. نو الله دا آیات ورته راولېږه وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، که دوی اراده وکړي د تا مقابل دا مشرکین چې تا ته دوکه درکړي، فإن حسبک الله، بس الله دې کافي ده. نو موږ باندې خو وحی نه راځي، موږ خو به د رسول الله سم اتباع کوو. همدا دلیل هم ویلی ام علماو ته ام هېوادوالو ته چې ګورئ مه ورخطا کېږئ. او بل ګورئ یو څه مازغه چې سړی ولري په دې پوهېږي چې کله امریکا امریکایان هم دې ته راوستل چې په 14 میاشت کې به تاسې وځئ. 14 میاشت کې اتو میاشتې نه موږ ورته شروع، 8 میاشتې، 9 میاشتې، 10 میاشتې، 11 میاشتې، 12، 13، 14 میاشتې. په 14 میاشتې وچ ورته ودرېدو. ملا صاحب مبارک ناسته، هغه ویل دې نه چې یې خواته امین ماته اجازه نه ده کړې، که اجازه کړې وه که نه وه، خو ملا صاحب مبارک موږ دې ته ویل چې بس دا 14 ورته ټینګ شئ. په 14 ټینګ شو، دوی را سره ومنله. نو عقل تقاضا دا ده چې امریکا یارې امضا وکړي، زه په 14 میاشت کې وځم، نو بیا د دغه شرباڼې 48 ملکونه بیا ټینګېږي. نو خو هغه خو خود له امارت سره بیا خپلې اړیکې جوړي چې امریکا وځي 14 میاشت بعد څنګه ټینګ سم. یو او چې یو وارې امریکا امضا وکړي زه 14 میاشتې بعد وځم، د ده غلامان بیا ټینګېږي. نو خو هغه وایي چې دا ووتل زه بیا دلته ټینګېدی سم. نو په دې باندې عقلانه موږ پوهېدو او د دې آیات الوجه وَإِن يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هو الذي أيدك بنصره. دغه ځای مې مطلب ده، هو الذي الله هغه ذات ده ایدک بنصره چې خپل کومک له تا سره وکړه، تی پې ټینګ کړلې، تی کامیاب یې کړې. وبالمؤمنین، دغه ځای د ما مطلب و بالمؤمنین. دې ته ډېر متوجه سو، د موږ مشران، د موږ کشران، امارات کې مسؤلین، دا ټول دې ته متوجه شي چې الله جل وعلا موږ نصرت راکړی. هو الذي ایدک بنصره، پیغمبر ته وایي هو الذي ایدک بنصرک، د تا په کومک نه ده ګوره، بنصره د الله په کومک ده. وبالمؤمنین، دا مؤمنین ټکی الله مستقل ذکر کوي. دا علما پوهېږي بې مو سره اعاده کوي، بې د حرف جر، داسې هم نه وایو هو الذي ایدک بنصره والمؤمنین. وبالمؤمنین یعنی معنا دا ده نصرت د الله یو مستقل علت ده. وبالمؤمنین د مؤمنانو کومک یو مستقل علت ده. اگر که ټول کارونه د الله له طرفه دي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ذهن کې دا ورکوي، موږ ته په ذهن راکوي چې ګوره د مؤمنانو نصرت یو مستقل ده. هغه زنانه، هغه سپین ږیري چې په کلو کې موږ تاسې ساتلو، هغه مؤمنان چې دعاګانې موږ تاسو ته کولې، هغه مؤمنان چې چندې موږ ته راکول. وبالمؤمنین، د دغو مؤمنانو نصرت ګورې، د الله نصرت د مؤمنانو ده. نن که په دې مؤمنانو موږ تاسو غرور کوو، تکبر کوو په خپل افغانانو، نو ګوره د الله نصرت مو راښکځي او د مؤمنانو نفرت به م راښکه کېږي، بیا به دغه کامیابي د موږ نه. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، الله هغه ذات ده چې د تاسې مؤمنانو په مابین کې مینه پیدا کړه. عین قرآن کریم یو معجز کلام ده، هغه وخت دلته ده. نن د رئیس جمهور په سطحه باندې، د رئیس اجرایي رئیس په سطحه باندې، د وزیرانو، والیانو، وکیلانو، لوی لوی خلک نن دلته په افغانستان کې اوسېږي. څوک نه کې څوک
هغه خبره ختمه شوه ته حزبه یې زه جمعیته یم دا اتحادی ده دا پلانی ده دا بستانی ده الحمدلله والف بین قلوبهم امیر المؤمنین حفظه الله داسې عفو اعلان کړه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کړی و لا تثريب عليكم اليوم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين